حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی، متفق علیہ حدیث دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنا او تاداو په پنځو خبرو یا په پنځو خصلتونو باندې بنا ده. پنځه شیان دي چې د اسلام او د مسلمان پہچان او نسبت د ور سره. احدها شهادت ان لا اله الا الله، یو دا وینا شاهدی د دې ور کول چې معبود برحق نسته مگر یو خدای دی. وان محمد رسول الله، بل دا چې نبی علیہ السلام د الله رسول او پیغمبر دی. د الله د وحدانیت عقیده درلودل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت درلودل، دا د اسلام د شاخونو څخه اول شاخ دی. او دویم وثانیها واقام الصلاه، المز درول، المز په خپل ټیم باندې درول، د لمانځه پابندي کول، د مخلوق څخه د سرغړونې په خاطر د الله څخه د لمانځه څخه سرغړونه نه کول، د کار پر ټیم ته دکانداري یا ته تجاري یا ته غټ کاروبار لري، نو په وخت لمانځه کې ستا کاروبار که هر څومره ډیری، نو ته به دا کاروبار پرېږدې او لمانځه طرف ته برازې. کاروبار چې کوې او لمونځ پرېږدې، دا ستا کاروبار حرام دی او ناروا ده، دا صحت نه پیدا کوي، په دې کې برکت هم نه راشي. نو مال او دولت او تجارت دی هغه وخت حرامېږي او مردارېږي چې ته په لمانځه سستي کوې او طلب د نفقه د رزق حلال کوي. حدیث کې راځي چې طلب د رزق حلال د نفقه فریضه بعد الفریضه، د فرض ورسته فرض دی، یعنی د لمانځه نه ورسته بیا فرض دی. داسې نه چې ته رزق حلال هم فرض دی نو لمونځ هم فرض دی چې یو قضا سي بل حکم څه پروا کوي. دا د فرض نه ورسته بل فرض ده. بل و ایتاء الزکات، زکات ورکول دا په مسلمان باندې لازمی ده. مسلمان به زکات ورکړي کچیر عقیده درلوده او کچیر ایمان درلوده. په سرای باندې زکات ست چې خپل مقدار ته ورسی، په پیسو باندې زکات ست چې خپل په مقدار باندې ورسی، پسره ضرب او سپین ضرب باندې زکات ست چې خپل په مقدار باندې ورسی. هر سیز باندې زکات ست چې خپل په نصاب باندې ورس. نو که زکات څوک نه ورکي د مال او د دولت، نو دغه مال او دولت به د لپاره په ورځ د قیامت کې توق وي، مار وي، نه د په غاړه بلوېدلی، ځان به د خپل مال څخه خلاصوي. والحج، بل حج دا بیت الله شریف، څوک چې پیسې لري ونن زما زمانه کې 6 لکه یا 21 لکه یا 22 لکه پیسې لري، په سړی باندې زکات لازمی او واجب فرض. که زکات باندې ولاړ نسی، که حج ته ولاړ نسی، نو دغه انسان ګناهکار دی، په سخته ګناه باندې اخته ده، کبیره ګناه. لکه یو سړی چې زنا کوي، دا کبیره ګناه ده. دغه رقم چې سړی پیسې لري حج ته نظم، کبیره ګناه ده. وصوم رمضان، بل د رمضان المبارک روزه نیول دي، دام فرض دی، په هر کال کې یو راځي او په عام مسلمانانو باندې فرض دی، په لوی کوشنی باندې فرض دی. کوشنی څخه مراد هغه ده چې بالغ وي، لوی څخه مراد هغه ده چې تر شیخ فانی پورې ورس. او دا چاته معافی نسته چې سړی وایي زه کار کوم، سړی وایي زه مسافری کوم، سړی وایي زه مریض یم. بعضې خلک د خدای څخه یو بهانه غواړي چې خالی پر سر درسوي نه بس روژه ماته کی، داسې نه کول پکار. بل حدیث عمر رضی الله عنه روایت کی، نبی علیہ السلام فرمائی، طبرانی معجم الصغیر، کبیر، اوسط درې سره کې ذکر کړی ده په اسناد حسن سره،
نبی علیہ السلام فرمایي یقیم الصلاة واتو الزکاة، تاسو لمونځونه کوئ، زکاتونه هم ورکوئ، وحجوا واعتمروا، تاسو حجونه هم کوئ او عمره هم کوئ، واستقیموا یستقم بکم، تاسو استقامت وکئ، تاسو ته استقامت درکولی کیش. په هر شي کې استقامت پکار، په هر شي کې استقامت ډیر ضروری ده. استقامت ډیر مهم شی دی، که دین وی، که اسلام وی، که کاروبار وی، که تجارت وی، که کفر وی، که اسلام وی، که دی استقامت نه درلود نه به دین ستاسو اوسي نه به دنیا ستاسو اوسي. که سړی دکانداری کوي، دکاندار وی دکانداری کوي د نیم ورځ بيدای، نیم ورځ په چکرو ورکی او لس منټه دکان ته ولاړ سي خلاص کینو دا به ګټو کی نیک. یو سړی دا دکاندار دا خو استقامت نه لري، څو ورځې زی او څو ورځې بیان زی او زړه مې ځینې تور د دې دکان هیڅ کله ګټه نه کی. دکان هغه وخت ګټه کی چې هغه استقامت لري. علم هم دغه شی د علم او دین چې ته استقامت لري، شپه او ورځ پکې لګیاي، نستړی کېدونکې ګامونه اخلي، بیا ته په یو ځای رسیږي او ته بیا پرمختګ کولی شي. او کداو چې د بانو پسې ګرځېدلې نن دا پرې شي سبا پرې شي بیا نشي کولی دي. درسم څوک دسی ویلی ځکه لكل شيء آفة وللعلم آفات. دار شي د پاره یو آفت دی، خو د علم د پاره ډیر آفتونه دي. علم بیا څوک نشي کولی. او مطلب دا دی چې هر لارې، هر طریقې، هر کاروي بل استقامت نشي کېدلی. استقامت دا دی چې کلک ودرېږي، که پتا سختی راځي، که پتا نرمي راځي، که پتا یخ راځي، که پتا ګرمي راځي، که پتا لوږه راځي، که پتا تند راځي، ته په یو حالت کې یې. داسې نه چې بدلی شي لکه د اوسې زمانې مسلمانان بعضې چې تعریف یې څوک کوي نو بیا دی خوشحالي، که څوک خوابد کوي بیا دی خوابدی، او که څوک د ده په زړه کار کوي نو دی خوشحالي، او چې څوک د ده زړه باندې کار نه کوي دی نه خوشحال. عینا د یهودو عمل ده، د یهودو یهودیان هم دغسې یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. دوی به هغه څه غوښتل چې زموږ تعریف د خلک وکړي، موږ د خلک وستایي، زموږ د خلک صفت بیان کړي. هلکه پتا کې صفت شته چې خلک تا بیان کړي یا صفت نسته. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، هیڅ هم نه دی کړي، خو نشه ځوانۍ لري، نشه ملایان دي، نشه قرائت لري، نشه حسن جمال لري، نشه آواز لري، نشه پیسې لري، نشه مال او دولت او دکانونو بلډینګونه لري، اسی له په غرغر زیدلی بس دي خلک زما تعریف کوي. الکه نو تعریف ستا د خو په یو شی باندې کوي کنه، ته په ځان کې یو ملکه پیدا کوي، یو صفت پیدا کوي، او صفت هغه وخت مقبول دی چې هغه تام وي، پوره وي. کمزوري صفت نه دی مقبول. دا ګروپ بلب دا چې کله نیم ولګي هیڅوک نه لګي، د دکان څخه نه راخي، چې کله بلب مکمل پوره تام کامل ولګي به د دکان څخه اخلي. هر حساب دغه سي کامل. نو مطلب دا چې استقامت وکي، استقامت به له استقامت دین نسوي کېدل نه دنیا کېدل. کته واجی یار زه استقامت نسوم کولای، څنګه نسې کولای؟ خپل د مینې سره استقامت کولای سي، خپل د زوی سره د محبت استقامت کولای سي، او خپل د پیسو سره استقامت کولای سي. یو سړی ته وای چې رضا ته 1 لک روپۍ درکوم، شپه تر سهاره پورې په یو شو درېږي، یو شپه د پاره نه بدریش دریش. د پیسو د پاره استقامت، خو د دین د پاره ول استقامت نه کوي. چې د دین په لحاظ په چا تکلیف راسي، بیا د خدای سم منکري، د حدیث سم منکري، د آیاتونو سم منکري، بس خپل رائے چي. نو چې ته استقامت وکې، دا غباد بیا الله توفیق د استقامت درکې. اوس لکه یو انسان د چا زوی پیدا سي، نو بیا ته نو مور باندې نشته
چې دا فلانه دی فلانه دی، اسی نه چې په ملا کې دی تانو میشي ورته. نو انسان هم دغه سیده چې کله استقامت پزان کې پیدا کی، کوشش ته استقامت وکي، الله رب العالمین ورته استقامت ورکي ضرور. عمرو ابن مر الجهني فرمای جاء رسول الله رجل من قضاعه، د قضاعه قبيله یو سړی رسول الله مبارک تراله ورته ویل چې یا رسول الله ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ته په دې باره کې څه وایې چې زه شاهدی ادا کم چې معبود برحق نسته مگر یو خدای دی، او زه په دې شاهدی ادا کم چې ته د الله رسول او پیغمبر یې، وصلیت الصلوات الخمس، پنځه وخت المنځونه کوم په خپل شرایط، وصمت الشهر، میاشت د رمضان روزه نیسم لکه دا اوس، قمت رمضان، زه د رمضان المبارک روزه نیسم، د شپې قیام کوم، الله دربار ته درېږم په صحیح معنا د اخلاص په خاطر باندې تراویح کوم، د ریا په خاطر نه کوم، د بل شي په خاطر نه کوم. واتیت الزکات، زکات ور کوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، کدا انسان په دغه عمل چې دوه ویلې چې زه شاهدی د الله په وحدانیت ور کوم، د رسول الله پر رسالت باندې شاهدی ور کوم، لمونځ کوم، پنځه وخته روزه نیسم، د رمضان المبارک د شپې قیام کوم، زکات ور کوم. نبی علیہ السلام فرمایي کچیر دغه انسان وفات سي په دغه حالت باندې نو کان هذا من الصدیقین والشهداء، دا به د پورز د قیامت د صدیقین او د شهدا سره په منزله او په درجه کې یو ځای وي. دا روایت ابن خزیمه ابن حبان او بیهقی ذکر کړی ده. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنه، پنځه داسې کارونه دي چې کوم انسان د ایمان په حالت کې دغه کارونه وکړي الله به دغه انسان جنت ته داخلوي. هغه کوم کارونه دي؟ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، چې کوم انسان پنځه وخت المنځونه پر اوداسه صحیح اوداس او ورسره رکوع صحیح کی، سجده صحیح کی، وقتونه شو ورته معلومي، ان دا ورته معلومي چې د المنځ په فلاني دقیقه او په فلاني ساعت باندې ودرېده، نو دې ترغه 15 منټه مخکې ځان حاضر کیو المنځ کې، دا څنګه چې 2-3 منټه تیری او د روان المنځت د ځان څخه فرعون ثانی جوړ. وصام رمضان او رمضان روزه ونیس، وحج البيت د بیت الله شریف حج، ان استطاع الیه سبیلا کچیر د قدرتو دیت لیس. واعطى الزکات طیبه بها نفسه، زکات ورکئی خو د زړه په خوشحالي. اوس زمانه کې زکات څوک ورکي یار؟ زکات د مال تاوان بولی. زکات ولې ورکم؟ وای دا خو ما ګټلې دي، زما په خواري ګټل سوي دي، ما تکلیفونه ور باندې کړی دي، زه ولې زکات ورکم؟ الکه ستا د مور او ستا پلار کله دا پیسې درلود خوشتا د خزانه څخه خو نه درایستلې، خو الله درکړي دي کنه، خدا د الله مال دي. الله فرمایي چې دا مال ما درکړ، زه چې وایم هغه سي به زکات ورکې، ورته سلويشته مې سپلک کې 2.5 زره زکات، پسره زر کې زکات. نو چې زکات ورنکي نو په ورځ د قیامت د خپل مال مار وګرځي د انسان په غاړه ورول وی جو ټنګ ورکی ټنګ ورکی ټنګ ورکی خپل د مال څخه بازاري.
نبی علیہ السلام د قیامت د علائم څخه یو علامه دا شولې ده چې خلق به زکات د خپل ځان تاوان بولی، حالانکه تاوان نه دی. په دې باندې ستا تجارت ته ګټه ده، په دې کې ستا تجارت ته لوړوالی دی. اوس خو زکات ورکوونکی چې زکات ورکوي هم احسان کوي چې ګوره ما زکات ورکوي، او زکات اخیستونکی چې زکات اخلي هغه هم د احسان منندوی دی. دا خو د الله مال دی، که دا تا ته ورنکي بل چاته به ورکي، خو نو هم ورکوي. خو نو دا عمل نسته. بس زکات د خپل مال تاوان بولی، زکات نه ورکي. او حالانکه چې انسان زکات ورنکي په دغه مال باندې چې دی جامه اغوندي، په دغه مال باندې چې دی خولۍ په سر کی، په دغه جامه په دغه مال باندې چې دی بوټونو چپلۍ اخی، په دغه جامه باندې په دغه پیسو باندې چې دی ځان ته صدرې اخی، په دغه پیسو باندې چې دی اوبه ځان ته اخی د اوداسه دپاره، په دغه پیسو باندې چې دی وځان ته حلال رزق چې دی بولی، خوراکي اشیاء اخی، ټول په حلال او په مردار او په بدی سره اخته دي. حتی علما فرمایي چې څوک چاته زکات ورکړي چې هغه که زکات جزاک الله ورته ویل ګناهکار دی، ولې دا خو احسان د ده سره نه کوي، دا خو د دی د الله سره احسان منندوی سي چې الله دومره مال ورکړي چې دی و زکات ورکړي. دغس نو زکات دا د الله حق دی، د مال پاکي ده، صفایي ده، دا په چا باندې احسان نه دی. وعد الامانه او امانت ادا کوي. ابو داود طبرانی په اسناد حسن سره ذکر کړي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کې بل حدیث ذکر ده، طبرانی او بیهقی ذکر کړي ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې من اقام الصلاه، څوک چې لمونځ برپا کوي 5 وخته، وات الزکات، زکات ورکوي په خپل ټیم او په خپل وخت، وحج البيت، د بیت الله شریف حج کوي چې قدرت وي، وصام رمضان، د روزي میاشت روزه نیسي، وقر الضيف، او د خپل ملمه احترام کوي، دخل الجنه، دغه انسان به جنت ته داخلي سي. امام طبرانی بیهقی روایت کړي. یا په دخول اولی سره یا په دخول ثانوي کې چیرې د سو چې بل ګناه کړي و، یو ملائکه به یو لغته مغته یو څوک مک ورکی بیا به کون من جنت ته نه نوس. او کله الله فضل وسنو ډایرک اولو ابتدا ورکی و جنت ته نه نواسي. وما ذلك على الله بعزيز. اسامه ابن زید ابن حارثه فرمای چې جوهینه قبیله د حرقی ته رسول الله مبارک مجواسته ولو، دا د یو جهاد متعلق او د یو جهاد واقعه ده چې هغه استولې و چې د جوهینیه یو شاخ دی، حرقه ورته وایي. موږ وایي سهار ورسېدو هلته هغوی ته مو شکست ورکړ. زه او یو بل انصاري و سره ملګري سو، د دې قبیلې یو شخص مو محاصره چې موږ په هغه باندې غالب رالو. هغه کلمه شروع کړه انصاري، لا اله الا الله. نو چې کلمه یې واورېده هغه ځینې جدا سو. وای ما د صحابه وای ما نیزه ورجګه او هغه مې قتل کی، هلاک مې کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالو. نبی علیہ السلام د دې واقعین خبر سو چې هغه کافر خو کلمه ویلې و چې دوی لیدلې و او د نیزه تر لاندې کومړې. نبی علیہ السلام حضرت اسامه ته ویل چې اے اسامه، د کلمه ویل او تا قتل ک، د الله په وحدانیت یقین درلود او تا قتل ک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت یقین درلود او تا قتل ک. مولیا رسول الله د خپل ځان د خلاصون په خاطر کلمه ویله. وای نبی علیہ السلام دا خبره ډیر تکراروله چې د کلمه ویله او تا قتل کړه، د کلمه ویله او تا قتل کړه.
دا اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دومره نبی علیہ السلام دا خبره بیرته دوهراوله او دوباره یادوله وای ما پزړه کې دا افسوس وکړ چې یاره کاش کې نن زه مسلمان شوی وای. بل روایت کې دا راځي چې حضرت اسامه راوغشتي چې تا دا فلانی سړی دی ولې قتل کړ. ما ورته ویل چې یا رسول الله د مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورکړی دی. د سو صحابه کرامو نمونه ورته واخیسته چې فلانی 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 صحابه کرام شهیدان کړي دي. ما چې کله حمله د توري ور باندې کوله نو وبېرېده او د بیري څخه او د اضطراب څخه کلمه وویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه اسامه ته فرمایي چې بیا دې قتل کړه، کلمه یې وویل او بیا دې قتل کړه. اسامه رضی الله عنه فرمایي چې ور رسول الله قتل مې. سبحان الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب انداز کی خبره کوي او چې کله د قیامت پر ورځ باندې دا انسان چې داتا شهید وجلې دی هلاک کړي دی دا راسی او د کلمې اعلان کوي او د کلمې आवाज تر خلوزي او را روانه تب څه کوي، تب څه جواب ورکړي. اوس دا حضرت اسامه رضی الله عنه عاجزی کوي. دا انسان په خصلت کې دا زوروري ده کنه، نو چې زور تر زور ویني بیا عاجزی اختیاري. اوس عاجزی اختیار کړه و یا رسول الله استغفار ما تو غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې اسامه کداغه د ورځ د قیامت کی راس یو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله په خلی ته بس جواب ورکړي الله ته چې ولید وجه ولید شهید کړي. نو ځکه انسان چې کلمه وای داغه وین محفوظ وي، داغه مال محفوظ وي، داغه سر محفوظ وي، داغه عزت او ناموس محفوظ وي. د یو چا ناموس او عزت ته به تاوان او نقصان نه رسي. لکه د یو چا سر چې محفوظ دی وجلې نه سي، دغه رقم د هر انسان عزت محفوظ دی، عزت هم نه سي پامانه ولای. ابي سعيد الخدري رضی الله تعالی عنه فرمای نبی علیہ السلام او فرمایل چې اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، چې کله یو شخص اسلام قبول کړي نو تاسو دغه اسلام پاملرنه وکي او هغه وستایاست. يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها، تمام گذشته او مخکنی خطایانی گناهونه الله د دسخه معافي. كان بعد ذلك القصاص، او رست تراغا دا بدلوي. څه مطلب؟ الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. نیکی چې یو کوي انسان یو نیکی کوي الله دا یو نیکی په لس اور بدلی. یو نیکی تاو کړل په عمل نامه کې د لس لیکل کیږي او دا هم الله رب العالمین قادر دی چې ته یو عمل د نیکی کې الله وسو درته ولیکي. والسيئه بمثلها الا يتجاوز الله عنها، چې ګناه کې د سینه د چې ګناه دیم یو په لس ولیکي بلکې ګناه دی یو په یو ولیکي، ګناه دی یو په یو ولیکي او اعمال د نیکی دی یو په لس باندې بلکې یو په وسو باندې لیکي. دا څومره لوی احسان ده. امام بخاری نسائی دا حدیث روایت کړي. بل حدیث عدی ابن حاتم فرمای چې نبی علیہ السلام تعالی ما ته نبی علیہ السلام و یا عدی ابن حاتم اسلم تسلم، قلت وما الاسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام و ما ته ویل چې اسلام قبول کا تب سلامت اوسه، تب سالمی د عذابونو د تکالیفو د سختیو د بی عزتیو د سردم ختمې دلو د ځای کېدلو د مال د ځای کېدلو د عزت او د ناموس د ځای کېدلو د ټولو سبب محفوظي اسلام راوړي، اسلام قبول کا. وای ما ورته ویل چې مل اسلام څه شی دی؟ ډیر توي
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې تشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، تب دا شاهدی ادا کوي چې معبود برحق په ټوله دنیا او کائناتو کې صرف واحد لا شریک خدای دی، د بل چا عبادت کول شرک او کفر. وانی رسول الله، نبی علیہ السلام ورته خپل داده چې زما پر رسالت باندې یقین او عقیده ولري. وتؤمن بالاقدار كلها، په تقدیر به ټول ایمان لري، لخيرها وشرها حلوها ومرها، په تقدیر به ایمان لري چې هغه ترخوي که خوږوي، که سختی وي که اسانی وي، که غټ ډبرې ګیلی در باندې که کوچنۍ ډبرې، په ټولو به تعقید، که پتا مشکل راته، که پتا سختی راته، که پتا باندې تکالیف راتله، ته به دا عقیده لري چې لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. یو پاڼه نه ده، پاڼه خو پیژنې، د درخت پاڼه بیل د الله اذن څخه لاندې نه راغورځي، نو چې پتا تکلیف راځي دا الله به درته لیکلی جل جلاله، د دې به الله اجر درته مقرروي. ليصيبنا الا ما كتب الله لنا، الله چې څه درته لیکلی هغه به درته مقرر کیږي. او کچیر خو به راځي پتا خو بالکل صحیح خبره ده، د اوس زمانه زنان ډیر ناشکر دي پتا، او ګر سره پوهیږي نه پدې ایمان بالقدر باندې اکثره پوه نه لري چې څه مشکل او څه تکلیف په دوی راسي، دوی العیاذ بالله دا وایي چې خدای پاک په ټوله دنیا کې دې زلیدلې زور دې په ما رسیږي، العیاذ بالله دا د کفر الفاظ. یا خدای ته سترګې نه لري، العیاذ بالله ته څوک نه ویني، دا الفاظ د کفر دي، په دې سړی کافر کیږي. نو فلهذا انسان باید ایمان بالقدر ولري. ابن ماجه تبرانی روایت کړی دا، معاویه ابن حیده فرمای چې ما نبی علیہ السلام ته ویل چې یا رسول الله والذي بعثك بالحق ما اتيتك حتى حلفت عدد اصابع هذه الا اتيك فما الذي بعثك به. حضرت معاویه ابن حیده فرمای چې ما ول یا رسول الله په هغه ذات مې دې قسم وی چې ته مبعوث پر رسالت ګرځولې، چې دا څومره زما ګوتې دي د خپلو ګوته په موافق ما قسم اخیستی و چې زه به تا ته نه درځم، ستا سره به زه ملاقات نه کوم، ستا سره به نه وینم، قسمونه مې کړي. فما الذي بعثك به، کم شی دی؟ دا صحابي فرمایي د نبی علیہ السلام څخه پوښتنه کوي چې هغه کم شی دی چې دا غسر الله تعالی ته مبعوث کړي، یعنی تا چی شی راوړي دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې الاسلام، اسلام دی راوړي. صحابي بیا پوښتنه کوي چې مل اسلام، اسلام څه شی دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې ان تسلم قلبك لله وان توجه وجهك لله وان تصلي الصلاه المكتوبه. اسلام دی ته وای چې تخپل زړه د الله سپورت کې، تخپل زړه د الله رب العالمین سره ارتباط پیدا کې او مینه محبت پیدا، او خپل روح د الله رب العالمین و طرف ته کې، ورسره د فرض منځونه کې او زکات ورکه، فرضی زکات، یو نفلی زکات ته یو فرضی زکات ورکه، المنظم فرضی کې په خپل ټیم. اخوانی نصرانی، دا المنز او دا زکات دا دواړه وړونه دي چې دا مددگار دي، ستا مدد کوي، ستا امداد کوي. پدې کې بیا رد را لې په دا نوې ډلې والا باندې چې وایي امداد من غیر الله ناروا ده. دا نوې ډلې پیدا شوي دي اوس زمانه کې، وایي امداد چې دی بغیر الله ناروا ده، د بل چا سره چې مدد وغوښتې دا ناروا ده. نو زه د دې مایک څخه مدد غواړم نو زه مشرک سوم؟ ته چې د موبایل څخه مدد غواړې ټلیفون کې د بل چا سره خو دم مشرک سولې.
په خپل پښو چې ګرځي خدام غیر الله ده نو په پښو باندې مگر ز په هوا وګرځي خو تم مشرک سولې یا ته د کور خپل کور والا څخه اولاد غواړي کنه په اعتبار د اسباب خو تم مشرک سولې ته د روډي څخه د مورتیا عقیده لري کنه لري خو تم مشرک سولې او بچ شي د اوبو د شلو سره د تندې د ختمېدلو عقیده لري کنه لري خو تم مشرک سولې نو دا سیو غوته بل چا تاړول نه په کار چې سلور غوته برته ساو طرف ته راګرځي امداد بغیر الله یو من غیر الله دا فرق لري اولیاء الله د الله اولیاء او د الله دوستان دا په قبرونو کې دنه هم امداد کولای شي باذن الله ما تحت الاسباب ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کسوک اولیاء او ته انبیاء او ته عقیده لري چې دوی امداد کوي دا یقینا کفر او شرک ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب انبیاء او اولیاء دا مدد کولای شي باذن الله خو کله کله سبب ظاهری وی کله باطنی وی ظاهری سبب دا د چې د مثالونو ما در پیش او باطنی سبب هغه د چې سبب نه یې معلوم لکه د بلقیس تخت چې آصف ابن برخیا یو پیرانه یو پیری والا نو هغه د آصف ابن برخیا تخت د ډیر لري علاقې څخه د یو سترګې پر رب باندې را ورسول د سر اسم اعظم یعنی و اتن لس ملکونو څخه لري یو تخت بيخي غټ تخت بيخي زیات لکه دا پوره غوث آباد بلا تشبیه نیم دو عمر تخت ته سو ملکونو څخه فاصله کې لري د یو سترګې پر رب باندې را ورسول دا شو دا کرامت دا امداد چې د سليمان عليه السلام سره آصف ابن برخیا وکړه په دې کې ظاهري اسباب کم دي چا څوک شولای سي انا آتی کبه او د خپل دعوه هم لري یعنی دا خبره معلومه سو چې دا کرامت او دا معجزه دا دواړه اختیاري او غیر اختیاري دواړه دي یعنی دا د نبی او د ولی په اختیار کې هم کېدلای سي دا لازمي نه ده چې کرامت په ټول د ولی او د نبی په اختیار کې دام لازمي نه ده چې کرامت او معجزه به د ولی او د نبی په اختیار کې نه وي بلکې داسم کېدلای سي چې نبی په اختیار کې وي او د نبی په اختیار کې نه وي د ولی په اختیار کې وي او د ولی په اختیار کې نه وي دا دواړه صورتونه ست ګورئ په یو ور کې یوسف علی السلام ډیر ته اوس خیال کوي دا ډیر عجیبه نکته ده یوسف علی السلام نږدې ور سره په ساکل ویدل ده یعقوب علی السلام ته درک نه ور کوي یوسف علی السلام د خپل زوی چې نور زامنو ده ساته واچوي نږدې علاقه کې یعقوب علی السلام ته درک نه ور کوي چې ما زوی یوسف علی السلام په څا کې ده خو هغه لري علاقه د مصر کې چې کله خپل قمیص ورته راځي اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي دلته دی فصول 100 کیلومتر لري فاصله کې ده د هغه خپل د زوی د هغه قمیص بوی احساسوي اني لا اجد ريح يوسف واذا يوسف عليه السلام بوی محسوسوم په پوزه می راځي هغه ډیر لري علاقه ده او دلته نږدې ورته چنه نه ورته معلومیش نو کله کله داسې وي اولیاء الله همیشه داسې وي د انبیاء خو جدا شان دي اولیاء هم داسې وي کله کله عرش ګوري او کله بیا د خپل پښې څخه لوړ شي نسی لیدلای دا خو د الله ورکړ دي خو اختیار کې د نبی او د ولی ست دخل ست کڅوک دا وای چیرې نبی لره په معجزه کې دخل نستا ولی لره نبی لره په معجزه کې دخل نستا ولی لره په کرامت کې دخل نستا چار سکی دا عقیده د جبریه و ده د جبر دا عقیده ده چې انسان بالکل محزن یو بوټی کړي د دې کون کې بل یو دی حالانکه دخل استکنه الله خالق د اشیاء دی بنده کاسب د اشیاء دی مجبور محض نسی ګڼلای نو مطلب خلاصه د خبرې مدا ده چې دا دواړه وړونه دي د المنزو د روزه دستا مدد کوي په ورځ د قیامت باندې او لا يقبل الله من احد توبه اشرك بعد اسلامه
او الله رب العالمین هیڅ کله هغه توبه نه قبلې چې د اسلام وروسته شرک کړي. شرک دا مطلب نه ده چې ته تراویح کوې نه مشرک سولې، چې ته ذکر کوې ته مشرک. شرک دا مطلب ده چې سم د بت ستا مخ ته پروت او ته ورته سجده کوې او د الله رب العالمین وحدانیت تی په زړه کې نه یو کلمه وایه نه د سره سره. او چې څوک کلمه وایي او هغه ته چې څوک مشرک وایي نو د دې علاج دا ده چې بس دی خپله مشرک. ځکه دا شرک داسې یو لفظ ده چې چا ته ووایې په اسمانو کې ګرځي ګرځي په مځکو کې که چیرې ځای پیدا کړي خو هلته حمل کېږي که نو بېرته په تا باندې راګرځي. نو چې په تا د مشرک لفظ راوګرځي نو ستا به څه حالي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې شرک داسې آسان نه ده لکه دا اوس چې خلکو جوړه کړې ده چې دا ګام د چپه واخیستې شرک، چې ګام د چپه واخیستې کفر، چې ګام د چپه واخیستې بدعت. دا دوی ته پیسې ورکوي په دغه الفاظو چې د امیانو خولې ته هم دا واچوي. امیان خلک په شي اثر نه اخلاص هم د کفر او د شرک ټاپې زده کړي، دا مخ په جیب کې پروت دي. داسې هم نه کوي چې په سیډو میډو کې واچوي، په دا مخ جیب کې ټاپه پروت دی چې دا خبره دې وکړه بس دی خپله فتوا لګي ټم سټم پر ولګي دا کفر. نو کفر داسې آسان نه ده. نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته لست ان اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، زه نه بیریږم په تاسو باندې چې ته زما وروسته شرک وکړئ، بلکې زه په دې بیریږم چې تاسو به دنیا ډیره کوي، د دنیا په محبت باخته سي او جنګونه به سره وکړي. الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بعضې خلک د دې سرسایي په اړه باندې پوښتنه کوي چې دا څومره، دا تقریبا 250 یا 260 تقریبا دغومره راځي په حساب د اوسې زمانې. هر کال کې فرق کوي، چونکې وړه یا غنم یا وربوش د کشمشو دا شیان چې ده پورته کېږي او کښته کېږي، نو مستقیم په خپل مکان نه ده چې خزان ور باندې راسي که بهار، نو دا پورته کېږي او کښته کېږي. نو هر یو سره چې د خپل هغه ټیم سره باید تاسو د علماو سره معلومات وکړي. 250 چې څوک احتیاط کوي نو 280 روپۍ دا فی نفر د یو انسان ورکولی تر هغه وخته پورې کولی سي چې د صبح صادق یعنې د غټ اختر د ورځې څخه یو ورځ مخکې باید څوک ادا کړي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. وما علی الا البلاغ.